زم الله يم تم الله يدا پکیم الله دے غرم الله دے نورم الله دے سپوږمیم الله دے ستوریم الله دے او دا په عقیده مونږ ته پس کولونو کې وای بحر بر میں ہے تو خشک و تر میں ہے تو اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا دا کتابونو کې تاسو ګورئ پس کولونو په اسملیانو کې بداله وسه پوری ویلې کېدل کې دې شو وسه ویلې کېږي چاند وتارم میں تو مرغزارم میں تو اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا دق عقیده د البیرونی وا دق عقیده د جابر ابن حیان وا دق عقیده د ارسطو وا دق عقیده د ابن الحیثم وا او دغه عقیده چې وا نه دغه زمانه د ورستنو د ابن رشد او د خلکو د نیوټن دا د کفر عقیده دا د حلول عقیده و چې په خلکو کې موجود مسلم ساينس ټیک کو ته ویل کېږي هغه مسلمانان ساينسدانان د خلکو د رائے مطابق او د قول چې زمنګ په سکولونو کالجونو یونیورسيټیانو کې د استادانو ته پته ده چې پاغه کې منګ ته په ساينس کې د یو څو کسانو نمونه اغستل کېږي چې د مسلمانان ساينسدانانو حال دا دی چې دغه کسان غټ زنادقو غټ ملحدینو غټ حلولیانو او غټ کافرو په مخدز مکه باندې لکه مثال په تور زمنګ په سکولونو کې یو مشهور کس ارسطو د دلک تاریخ وګورئ ارسطو هغه سړی وو امام ابن تیمیه رحمه الله د په باره کې فرمایي کان مشرکا یعبد الاصنام د یو مشرکو د بتانو بندګي وکوله امام ابن القیم د په باره کې قصیده النونیه کې اشعار د دې کسانو په باره کې ویلي دي یا دې سراشه الفارابی زمنګ په سکولونو کې د مسلمان ساينسدان ویل کېږي چې د مسلمانانو ابو نصر الفارابی د تاریخ لګو ګورئ کان زنديق من الزنادقه د یو زنديق د زنادقونه د عقیده داوا چې الله رب العالمین په هر شي کې دنه نوته دی ولا یعذ بالله دا زمنګ د الفارابی عقیده او چې زمنګ په سکولونو کې د مسلمان ساينسدان ویل کېږي دا یو غټ مشرک یو غټ ملحد یو غټ ملعون او یو غټ زنديق انسان په دنیا کې تر شوی دی الفارابی ابو نصر الفارابی چې موږ ته مسلمان ساينسدان وای دا عقیده ذکر کوو چې فرعون کوم د ربوبیت دعوه کړی و هغه عقاید ورستنو خلکو چې موږ ته مسلمانان وایو موږ ته متاثر یو په سکولونو کالجونو کې دا هغه خلکو دسه په سخت راشه ابن سینا چې کنیت ابو علی نن سبا خلق هغه پیجنې په بو علی سینا بو علی سینا ابو علی سینا دا د خپل نوم دی د خپل نوم حسین ابن عبد الله ابن الحسن ابن سینا امام ابن قیم وی دا شیو د الله د دین غټ دشمن په مختزمه کې چې تیر شوی دی نو دا ابن سینا ملحد زنديق حلولي من المتفلسفه دا یو زنديق انسانو ابن سینا دا یو ملحد انسانو د عقیده دا و چې الله په هر شي کې دنه ننوته دی زمنګ په کالجونو سکولونو تاریخ تاسو لري استادانو ته پوښتنه کولای شي چې منګه خلق دته ابن سینا ته مسلمان وای کافر ته من مسلمان بیا خو فرعون مسلمان هغه ته ولي کافر وای دغه خطرناک عقیده ده د دې قسمه خلکو وا دسه ابن الحیثم زمنګ په سکولونو کې دته مسلمان ویل کېږي چې دا یو مسلمان ساينسدان امام ابن تیمیه رحم الله د په باره کې فرمایي و اما ابن الحیثم فهو کافر ملحد من اقران ابن سینا علما وصفحا والحادا واضلالا امام ابن الحیثم چې خلک ډېر امام او مشر غني دا کافر ملحد د ابن سینا د زمانه مرګره بیوقوفه ملحد او غټ مشرک او گمراه دا هغه زمانه خلکو په دیو باندې دا پتوی لګولې دي زمارونو عقیده لګز دکې فرعون عقیده وساتلو دا زمونږ د خلکو عقایدم دي او بیا د الحاد عقیده دومره حد رسیدلې ده چې نن په دې دور کې دا موجوده ده جابر ابن حیان پس کولونو کې تاسو به دم کلنوم اوریدلې جابر ابن حیان د شیو کافر ساحر او د ساحرانو مشر جابر ابن حیان چې کم تمنګ مسلمان ساينسدان و یو زنديق کافر پاغه باندې موږ د اسلام فتوا لګو چې دا مسلمان ابن رشد البیرونی نیوټن په دغه عقیده ورسته روان ډاکټر اسرار احمد داغه نو ورسته جاوید احمد الغامدی د دیو عقایدم ټول داري چې الله په هر شي کې دنه نه نوته ده
کنه نو دغه اخبارات د غامدي وګورئ د ډاکټر یسر احمد بیانونه واورئ هغه وای انا لله و انا الیه راجعون موږ د الله نه راوتی او په الله کې به بیرته دننه نوځو ولا یعذ بالله د دې آیت تفسیر کې د حلول عقیده دا قسم عقاید زمارونو کله چې په انسان کې دنه موجود یقینا تبا کیږي او حتی کې یو بل کس محمد ابن زکریا الرازی دام یو زنديق ملحد انسان چې په سکولونو کې استادانو ته خاص کروي مو شاګردانو ته چې دا عقاید د خپل زړونو کې کلک کوي ګوره چې دا کم کسانو نمونه ارسطو الفارابي ابن سینا ابن الحیثم دسی جابر ابن حیان ابن رشد البیرونی نیوٹن دا ټول زنادقه کافر ملحدین زندقیان خلق وګوره د دې د اسلام سره هیڅ تعلق نه ټیک ته د دنیا په کیمیا کې کیمستري فزکس او بیولوژي کې به څه خبرې کړي فلسفه کې به خبرې کړي تصوف کې به خبرې کړي یا د دنیا معلومات هر چې اصل شی د عقیده او عقیده د خلکو د کوپر وا دغه سي عقیده د فرعون وا چې فرعون خو یو هلولیو او یا صرف په خپل د ربوبیت د دعوی اقرار کو چې ز په خپل الله يم انا ربکم الاعلى کله چې زماله خطبه ډیر استادان او ډاکټران واوري ډیر لیکچرران واوري ډیر د یونیورسيټي مشران واوري په ما ډیر ردونه کوي یار ابن الحیثم تو الفارابي او سینا تو جابر ابن حیان او ابن رشد او البیرونی او د خلکو ته کافر ما وته نه دی ویلي ابن قیم ابن تیمیه رحم الله کتابونه وګورغه وته زندقیان ویلي تو خدای عقیده او چې الله په هر څه کې نه نوته ده دغه د عربین تعبیر نن سبا په یو شعر کې شوی دی جولا کها او لا هوا او لا باسم لا هوا جز لا هوا كل لا هوا پھر کیا هوا الله هوا استغفر الله دې په معنی پوهیږي د دې شعر د البیرون او د ابن الحیثم والفارابي عقیده وا جولا کها چې لا هوا او لا هوا او لا شو ختم شو چاچو لا اله لا دی وایو لا ختم شو او لا باسم لا هو اغلام په دې لا کې لار لا دی وایو لا اله یو الله نشته لا چې دی وایو خبر لا شو بیا د الله په لا کې لا شو سم منطق دی جز لا هو كل لا هو یو جز چې ماوته انسانان یو د جز یو ټوکړه یو دام لا شو انسان ختم کل لا هو کائنات او هر څه ټول لا شو الله په کل کې داخل شو الله لا شو پھر کیا هو الله هو بیا څه شی جوړ شو الله شو زما او ستا بدنونه اسمان زمکه انوار سپوږمۍ ستوري په پښتو کې معنی دارا دا ټول جزو کل الله جز لا شو کلم لا شو چې جز او کل لا شو الله ته جوړ شو یعنی معنی دار چې زم الله يم تم الله ي دا پکېم الله دې غرم الله دې نورم الله دې سپوږمۍ م الله دې ستوري م الله دې او دا په عقیده مونږ ته پس کولونو کې وای بحر بر میں ہے تو خشک و تر میں ہے تو اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا دا کتابونو کې تاسو ګورئ په سکولونو په اسمبلیانو کې بداله وسه پوری ویل کېدل کې د شو وسه ویل کېږي چاند وتارم میں تو مرغزارم میں تو اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا دق عقیده د البیرونی وا دق عقیده د جابر ابن حیان وا دق عقیده د ارسطو وا دق عقیده د ابن الحیثم وا او دغه عقیده چې وا نه دغه زمانه د ورستانو د ابن رشد او د خلکو د نیوټن دا د کفر عقیده ده د حلول عقیده او چې د په خلکو کې موجود وي دا مې ته په دې وجه ویل چې دا ذهن کې خپل عقیده تصفیه اول وکي چې زمونږ عقیده بسې